مولوي صاحب یو کس بل دا سوال کړی دی چې یو سړی دی هغه بیمار دی که نه، او په بیمارۍ کې چې کوم دی هغه خپلې ښځې ته طلاق ورکړو، نو دغه ښځه چې کوم دی دا سړی مړ شو، دغه ښځه بیا د دې وارثه جوړېدی شي یا نه؟ ماشاءالله تاسو ډېر ښه سوال وکړلو، ځکه چې د دې د معاشرې ته ضرورت هم دی چې یو سړی بیمار دی او په دې بیمارۍ کې دی د خپله ښځه را وغوښتله او دې د ښځې له طلاق ورکړله. نو چې کله دې ښځې له طلاق ورکړله په دې بیمارۍ کې، نو دا ښځه که په دې بیمارۍ کې د دې عدت پوره شو، سړی له وفات شوی نه دی چې عدت یې پوره شو، نو چې پوره شو نو دا د دې سړي نه ځان له شوه. چې ځان له شوه او دا سړی بیا مړ شو، نو دا ښځه وارثه نه کېږي. پوه شوې که نه؟ او کله چې دا سړی په دې بیمارۍ کې دی لا مرض الموت دی، مطلب دا چې دا د دې د مرګ بیماري ده، چې کومې بیمارۍ کې انسان مري هغې ته مرض الموت وایي، او دې ښځې له طلاق ورکړله او دا سړی د ښځې د عدت د تېرېدو نه مخکې مړ شو، یعنې ښځې لا 3 میاشتې نه دي پوره شوي چې دې طلاق ورکړي، 1 میاشت وشو دا سړی مړ شو، نو دا ښځه به وارثه جوړېږي. که د دې ښځې بچي یي دې ته به 4مه حصه میلاوېږي، او که بچي یي نو 4مه به میلاوېږي، که بچي نه یي نو 4مه به میلاوېږي، که بچي نو 8مه به ورته میلاوېږي، 8مه حصه د خاوند د مال وي. پوه شوې که نه؟ دویم دا که دا ښځې د دې نه طلاق غوښتلی چې ما له طلاق راکړه، نو په دې صورت کې بیا دا ښځه وارثه نشي جوړېدی، او که دې سړي ورته ویلي نو بیا وارثه جوړېږي. جزاکم الله خیر.